د اندونیزیا د جاکارتا په ښار کې یو عجیبه او بېسارې تجربه خلکو ته وړاندې سول. هلته یو مرکز شته چې خلک ورته د مساج لپاره ورځي، خو دا مساج له نورو مساجونو سره فرق لري. دلته د انسان بدن ته د لویو ژوندي مارانو یعنې پیتون مارانو له لارې مساج ورکول کیږي. دغه ماران زهرجن نه دي او نه هم انسان ته ضرر رسوي. دا ماران خاص ډول روزل سوي دي تر څو د بدن پر سطح آرام حرکت وکړي. کله چې یو کس پر تخت پروت وي نو کارکوونکي دا غټ ماران پرې وریلا کړي. دغه ماران د بدن پر مخ، شا او پښو حرکت کوي او د عضلو فشار ماتوي. خلک وایي چې دا تجربه د آرامتیا حس ورکوي او له ذهني فشارونو څخه یې خلاصوي. ځینې بیا دا تجربه د خپلې بیرې د ماتولو لپاره کوي، ځکه چې له ژوندي مارانو سره نږدې کېدل او پرې ناستې ته اجازه ورکول جرأت غواړي. دا یو ډول رواني تمرین هم ګڼل کیږي. البته دا تجربه هر څوک نسي زغملی. که یو څوک د مارانو بیره لري نو ښایي بیره یې نوره هم زیاته سي یا حتی بېهوشه سي. خو هغه خلک چې زړور دي وایي چې دا یو خوندوره تجربه ده. نه یوازې دا چې د بدن عضلې ارامېږي بلکې یو ډول ذهني سکون هم پیدا کیږي. نو اوس پوښتنه دا ده که چیرې تاسو ته فرصت پیدا سي تاسو به د دې مساج څخه خوند واخلئ، یعنې د مارانو مساج. که مو چیرې ویډیو خوښه سوي نو کومنټ وکړئ چې په راتلونکي نورې هم داسې ویډیوګانې درته نشر کړو.